الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یورور پوښتنه کړې ده چې بعضې کسان وایي چې د غسل وروسته د لمانځه دپاره بل اودس حتمي او ضروري دی، او بعضې کسان وایي چې د غسل اودس هم کفایت کوي، په هغه اودس لمونځ صحیح کیږي. اوس موږ د چا د ومنو؟ موږ ته صحیح جواب راکړي. محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې تاسې د هر چا په خبرو پسې مه ځئ. هره مسئله چې زده کوئ حتما د دیني عالم سره، او خاص بیا د حنفي علماو څخه چې مذهبي علما وي، د هغې څخه خپل مسایل زده کوئ، نو به بیا په راتلونکي کې شکمن نه یاست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې به غسل وکړي، بیا به یې اودس نه کوي، هم هغه د غسل اودس به یې صحیح و، هم هغه کفایت کوي. فسنن ترمذي شریف کې حدیث راځي، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د غسل وروسته اودس نه کوي. همداشان دغه حدیث شریف په المستدرک کې هم راځي، په جلد اول صفحه 255 رقم الحدیث 540، او سنن ترمذي جلد اول صفحه 190 رقم الحدیث 109. او د دې په شرح کې امام مولا علی قاری رحمه الله هغه په مرقات المفاتح کې لیکي: أي اكتفاء بوضوئه الأول في الغسل وهو سنة. فهم هغه اوداسه باندې اکتفا کیږي چې د غسل د مخه کیږي، او هغه غسل سنت دی. یعنی چې څوک غسل کوي نو اولا به د خپل بدن چې پر کم ځای باندې نجاست وي هغه به پاک کړي، بیا به د سنت طریقې سره موافق استنجا ووهي، بیا به اودس وکوي. داسې اودس لکه عام المنځونه ته چې کوي، چې اودس خلاص کوي، بیا دې پر راسته وژه اوبه توی کړي، بیا پر چپه وژه، بیا پر سر باندې 3 واره ټول بدن لندول، دا د فرایضو څخه دی. او بیا په اوداسي کې چې کومه غړغړه او د پوزې پرېوړل لاسي، نو هغه دوه هم د غسل د فرایضو شمیرل کیږي. نو چې کله دغه اودس وسي، د هغه وروستی کې بیا غسل وسي، هم دغه دواړه صحیح دي، دغه اودس صحیح سو. نو ځکه امام مولا علی القاری رحمه الله لیکي چې اکتفاء بوضوئه الاول في الغسل وهو سنة، او باندراج ارتفاع الحدث الاصغر تحت ارتفاع الاكبر بايصال الماء الى جميع اعضائه. کچیر دغه سنت غسل د غسل لپاره هغه سنت اودس ونه کوي، نو بیا هم اودس یې سوی دی، خو دغه اودس کول سنت دی. که دا ونه کړي، صرف غسل وکړي، هم یې اودس سوی دی، لمونځونه ورباندې صحیح دي. ځکه چې په ارتباع د هغه مرداري اکبر سره چې غسل و پر چا اوښتی و غسل یې وکړي، نو هغه اصغره چې کومه مرداري ده پر بدن باندې یا د اودس ماتېدل دي، هغه هم رفع سوله، اودس هم وسو. په دې وجه بإيصال الماء إلى جميع أعضائه، چې اوبه هغه ټولو اندامونو ته ورسېدلې، نو په دغه وجه باندې اودس هم صحیح دی، بل اودس نه غواړي. خو سنت طریقه یې دغه ده چې د مخه به اودس کوي. مرقات المفاتح شرح ده مشکات المصابح جلد 2 صفحه 410. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.